محبت د سادات و شیعیت ته نه وایي. شیعیت د هغې ګمراهۍ نوم دی چې چا د حضرت صدیق اکبر تنقیس کړی دی. شیعیت د هغې ګمراهۍ نوم دی چې چا حضرت عمر ته معاذ الله د کافر نسبت کړی دی. شیعیت د هغې بېدینۍ نوم دی چې چا حضرت عثمان ته معاذ الله یهودي ویلی دی. شیعیت چې شیعگان گمراه ګرځېدلي د صحابو په تنقیس ګرځېدلي د اهل بیتو په محبت نه دي ګرځېدلي. اهل بیت و محبت د شریعت په چوکاټ کې دا د ایمان د حصو نه یوه حصه ده او دا د ایمان د شاخونو نه یو شاخ دی چې الایمان بضع و ستون شعبه. د ایمان ته د پاسه شپېته څانګې دي، یوه څانګه پکې محبت د اهل بیتو د محمد عربي صلی الله علیه وسلم. او حضرت امام شافعی رحمه الله په قصائد خپلو کې یو شعر وایي چې نچوړې دا دی چې محبت د آل الرسول ته رافضیت نه وایي، او که څوک محبت د آل الرسول ته شیعتوب او رافضیت وایي. امام شافعي صاحب وایي زه اعلان کوم چې زه اول رافضي یم، بیا خو نه دا رافضیت دی نه. شیعیت د اهل بیت محبت ته نه ویلی کېږي. امام بخاري رحمه الله د حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حالاتو کې لیکي چې دې حضرت علی کرم الله وجهه راوغوښته چې کله هغه ورسره بیعت کو مرورته ختمېدا نو دې مبارک په منبر د نبی علیه السلام تمام صحابه او معرض کې دا اعلان کړي لقرابة رسول الله ان اصل. قرابت د نبی علیه السلام چې زه هغه وپالم احب الی من قرابتی، دا ډیر محبوب ګڼم چې د خپل ولی پالل پې کوم. نو خپل ولی پالل فرض عین ده، صله رحمي. او صدیق اکبر سے پروایت د بخاری سوایی چې قرابت د نبی علیه السلام صله رحمي د هغې خپل ولی پالل د خپل ولی نه احب ګڼم د بخاری پروایت باندې. د صدیق اکبر صاحب د قول نه فهمیږي چې د اهل بیت و محبت په امت فرض عین دی چې هر فرد په د رسول الله مبارک د اهل بیت و محبت ساتي.